السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. انشاءالله نن به سوره رعد آیت نمبر 22 بوایو 22 انشاءالله 22. الله تعالی د قرآن کریم بیان کولو حق ادا کونو توفیق دی راکړي الله تعالی ماته او بیا دې موږ تاسو ټولو ته قرآن کریم باندې پوهه راکړي او الله تعالی دې موږ ته عمل کول آسان کړي. آمین ثم آمین. دین رستنی دو آیتونو کې د هغو خلکو صفت بیان شو کم چې د الله تعالی طرف نه نازل کړي شوي آیاتونو احکامات دا منی چې دا د الله تعالی طرف نه دي او حق دي. دا نو دا عقل ولدي الله فرمایي او دا هغه خلک دي چې وعده پوره کوي او مضبوطی وعده هم پوره کوي او صله رحمی کوي. هغه احکامات تړي چې کم احکامات حکم د تړلو الله ورکړي دي او الله نه یریږي او د بد ورځې د حساب د بدۍ نه یریږي د قیامت ورځې نه چې الله تعالی بد حساب نه موږ بچو ساتي. د دې خلکو اوس مزید صفتونه الله تعالی بیانوي. فرمایي والذین او هغه خلک یعنی دا هغه خلک دي او دا هغه خلک دي صبرو چې صبر یې وکړو صبر کوونکي دي ابتغاء د پاره د لټونې وجه ربهم وجه رضامندي وجه لفظي معنی مخ ته رضامندي ته وایي رضامندي ربهم د خپل رب یعنی صبر کوي د خپل رب رضا د پاره. صبر یو عظیم صفت ته او د مؤمن د پاره صبر یو امتحان ازمایش وی د الله تعالی طرف نه او صبر باره کې د الله تعالی بار بار قرآن کریم کې احکامات دي او بیا فائدہ هم ډیره زیاته ده. الله فرمایي چې الله د صبرناکو ملګری دی والله مع الصابرین صبر کوونکو ملګری دی. ځکه چې دنیا کې زندگی کې مشکلات مسائل دا خو خامخا راځي په انسان باندې او په هغو مشکلات او مسائل او مصایبو باندې به صبر کوي نو الله دغه بدل ورکوي. او دا دومره عظیم شرط دی د صبر چې دا د ایمان او د نقصان نه د خلاصېدو شرط الله تعالی بیان کړی دی. سوره عصر کې الله تعالی فرمایي په زمانه باندې قسم خوري چې انسان په تاوان کې دی نقصان کې دی الا الذين مگر هغه کسان په نقصان کې نه دي چې هغه کې څلور صفتونه دي. آمنو ایمان راوړي وعملوا الصالحات نیک عمل کوي وتواصوا بالصبر او د صبر وصیت کوي. ډیره خبره صبر وصیت باغه سړی کوي چې هغه خپل صبر کوونکی په مسایل او په مشکلاتو باندې او بل نیکی کولم ګران دي. نیکی کولو باندې صبر لفظي معنی استقامت ته مضبوط ودرېدل دي په خپل عمل باندې. نو نیکی باندې مضبوط ودرېدل استقامت سره او زړه سره دا ډېره لویه درجه ده. نیکیانې ګرانې دي چا سره ښېګړه کول ګران دي انفاق فی سبیل الله ګران دی په دې ساړه کې اودسونه کول منځونه کول دا ګران دي سختي ګرمي کې روژې ساتل ګران دي غیبت نه کول هره نیکي ګرانه ده. په هغې باندې استقامت سره برقرار اوسېدل دا ډیره لویه خبره ده د الله تعالی طرف نه. دا لویه خبره ده د الله تعالی طرف نه او د الله تعالی طرف نه دې لپاره جنتونه دي الله به جنتونه ورکوي دې ته. نو دا صبر کوونکی وي د الله رضا دپاره واقاموا الصلاة او د مونځ قایم کوي په خپل وخت باندې سره د ټولو شرایطو انتهایی خشوع خضوع سره د الله رضا دپاره. که سړی وي نو په جماعت کې که زنانه وي نو په خپل وخت باندې سب مونځ کول اقامت سی صلات دی ته وایي چې د مانځه نه مخکې ټول شرایط پوره وي او په مانځه کې هم ټول شرایط پوره وي چې که هغه صفایي ده که هغه خشوع خضوع ده که هغه د مانځه وختونه دي که هغه خلکو ته د مانځه دعوت ورکول دي که نظام د مانځه جوړول دي وغیره دا ټول پکې شریک دي. وانفقوا او خرچ کوي د الله په لاره کې مما د هغه مال نه رزقناهم چې موږ ورکړی دوی ته که لږ دی او که ډېر دی خو چې الله ورکړی د هغې کې د هغې نه د الله رضا دپاره غریبانو ته مسکینانو ته قرضوړو ته او هغه که خپلوانو کې وي که پردو کې وي که په استادانو کې وي که شاګردانو کې وي
خو چې مشکلاتو کې وي هغې سره امداد کوي د الله په رضا دپاره. دا غټه درجه ده انفاق فی سبیل الله، د الله په لاره کې مال ورکول. سرن په پټه هم ورکوي، وعلانیتن په ښکاره هم. پټه هغه ځای کې چې ریاکاري خطره وي، چې ریا ونشي، د الله تعالی د صدقه د الله د ناراضګي باعث ونه ګرځېږي، نو هغه ځای کې به پټه ورکوي او پټه صدقه ډېره لوی اجر لري. او ښکاره صدقه هم بعضو وختونو کې ضروري وي چې هغه نور خلکو ته ترغیب وشي د صدقې ورکولو. لکه مثلا نن سبا د فلسطین مسلمانان انتهایی په مشکل کې دي، مصیبت کې دي، او د هغه ځای مجاهدین هم په مصیبت کې دي. دې دپاره خلکو کې امداد کول د اسانه خبره نه ده، خو یو سړی په اعلانیه او په زوره سره او په ښکاره باندې د فلسطین خلکو سره امداد کوي، دا غټ جهاد دی. بیا داسې وختونو کې موکو کې بیا په ښکاره باندې پیسې ورکول غټه درجه لري. ویدرؤون او لرې کوي بالحسنة په نیکۍ سره السیئة بدی. څوک ورسره بد سلوک وکړي دی ورسره نیکي کوي، بدی په نیکي باندې لرې کوي. سورې فصلت کې الله تعالی فرمایي چې نیکي او بدی برابر نه دي. که ته چیرې په نیکۍ سره بدل ورکوي چاته، د هغې بدی بدل په نیکۍ ورکوي، نو هغه سړی چې تا دشمن دی دا به تا نږدې دوست وګرځېږي بیا. او دا لویه درجه ده د مؤمن. او چې مؤمن د بدې خبرې په ښې خبرې سره، دا د هغه خلکو صفتونه دي چې الله یې صفت کړی دی. اولئک همدغه خلک دي لهم دوی دپاره عقبى الدار، انجام د رستنی کور دی، عاقبت دی بهتر دی، بهترین دی، ورستنی کور جنت دی دپاره. دا صفتونه چې کوم بیان شول یو وارې تاسو بیا ورئ. وعدو لحاظ ساتي، که مضبوطي دي که عام وعدې دي، او هغه احکامات چې الله ورکړي دي هغه پوره کوي، جوړښت کوي او یریږي د الله نه، او د سخت حساب نه یریږي، او صبر کوي، او اقامت صلات کوي، او انفاق فی سبیل الله کوي. په پټه هم ورکوي، په ښکاره باندې هم د الله په لاره کې مال ورکوي، او بدی په نیکۍ باندې لرې کوي. دغو خلکو دپاره آخری کور دی. الله دې موږ تاسو ته رانصیب کړي دا صفتونه، آمین. والذین هغه کسان صبروا چې صبر یې وکړو، ابتغاء وجه ربهم دپاره د لټونې د رضامندۍ د خپل رب، واقاموا الصلاة او قایم یې کړو لمونځ، وانفقوا او خرچ یې وکړو مما د هغه نه رزقناهم چې موږ ورکړی دی دوی ته رزق، سرن په پټه، وعلانیة او په ښکاره، ویدرؤون او لرې کوي بالحسنة په نیکۍ سره السیئة بدی. اولئک همدغه کسان دي لهم دوی دپاره عقبى الدار، کور رستنی دی، بهترین کور دی هغه رستنی. الله دې موږ تاسو ته هم رانصیب کړي، آمین.